حسین احمد مدني رحمت الله علیه په باره کې راځي ډېر عظیم هستي تېر شوی زموږ په دارالعلوم دیوبند کې ډېر بهترین انسان تېر شوی دی د ده په باره کې دا مشهوره ده احمد علي راوري رحمت الله علیه وایي د ده په باره کې یو چا د علماء هند کې چې کوم جمعیت علماء هند کې چې کوم اختلافات رالو په تاریخ کې د کتابو کې لیکلي دي نو په هغه ټیم کې د ده په زم کې د ده په خلاف باندې یو چا غلط اشعار ولیکل چې د هغه کې د ده زم یو عقیدت بد رد لیکلي په هغه اشعارو کې نو احمد علي لاهوري رحمت الله علیه خو د کشف بزرګ تېر شوی دی زموږ په لاهور کې هغه وایي ما هغه سړی ولیدی اچھا چې هغه اشعار لیکلي وو هغه ته ما ته دلته راسه پلي مارکیټ کې مې ولیدی وایي ما ته خبرې تا په چاپ چې دا خبرې لیکلي دا اشعار د چا خلاف لیکلي دي وایي ډول حسین احمد مدني وایي ما ورته سړی ته پیژنې دا څوک دی وایي ډول نه پیژنم وایي د اخر احمد علي لاهوري رحمت الله وایي ما ورته ویل چې په حرم شریف کې سلويش ابدال چې کوم ورته وایي د الله غټ ولیان چې دي چې هغه د کشف او د غټ بزرګان چې دي غټي مرتبه والا بزرګان چې دي وایي زموږ سلويش ابدال په حرم شریف کې هر کال ملاقات سره کوو د ابدال چې دي دا دیر په شام کې هر وخت موجود وي او لس چې دي هغه په ګرد دنیا کې وي نو وایي موږ دلته ملاقات سره کوو مشوره کوو د دنیا په حالاتو مشوره سره کوو نو په هغه سلويش کسانو کې دایم زموږ سره دی دایم زموږ سره په هغه ابدالو کې وایي زموږ د ټولو مرتبې یو بل ته معلومې دي د حسین احمد مدني رحم الله درجه یو چاته معلومه دومره لوړه درجه ده دومره غټ ولی و د الله لیکن په یو ټرین کې روان دي سفر کوي په څنګ کې یو هندو سره ناست نو هلته هغه هندو چې و هغه ته د غټو بولو ضرورت پیښ حاجت پیښ وایي هغه هندو چې ورلی هغه د ټرین کې چې کوم لیټرین دی هغه چې وکت هغه ډېر خراب و ډېر ګنده و لکه نن چې دا زموږ د ټرینو حال دی وایي برته رالی او دا غوسه یې وکړه چې خلک عجیب خلک دي د لیټرین صفایي نه کوي ګندې جوړ کړی دي وایي بیا ورلی برته چې واپس رالی بیا پریشانه دی حسین احمد مدني رحم الله ناست دی هغه دا خبره به سمجھ کې راغله چې ما خیال لیټرین ډېر خراب دی وایي ورلی فورا ورلی دروازه یې بنده کړه لستوڼې راټول کړو مکمل لیټرین یې صفا کړي په خپل لاس باندې دا هغه سړی دی چې د ابدالانو مشر دی زموږ د مشرانو څه دی وایي هغه لیټرین یې مکمل صفا کړي ښه صفایي یې پکې وکړه بالکل چمک وي هغه چې راووتی لږ کښېنستی بیا هغه هندو ته وویل وایي زه خو اوس د لیټرین سره رالم لیټرین خو ډېر صفا و ته ورشه لیټرین خو بالکل صفا و وایي هغه ورته خراب و دلته زه اوس رالم ته ورشه ویې ګوره لیټرین صفا دی وایي سړی چې ورلی هندو چې ورلی ویې کتې لیټرین ډېر بهترین صفا دی بس هغه خپل ضرورت یې پوره کړي چې رالی وایي ورته ویې کتل داسې چې دا خو نو ده صفا کړی دي او تر دې د مخه د ده خلاف یې ډېرې خبرې کول د حسین احمد مدني وایي بیا چې په سټیشن باندې کښته سو دنیا ورته ولاړه ده د استقبال لپاره وایي ده پوښتنه وکړه دا څوک دی هغه ورته دا حسین احمد مدني دی وایي هغه هندو چې واقع دا خلک د خپل صفات او د خپل کردار په وجه الله پاک دومره شهرت ورکړی دی یعنې د یو هندو دپاره دا سړی خدمت کوي خو چونکې هغه هم د الله مخلوق دی انسان خو دی د انسانیت یو همدردي ده د هغه خدمت یې وکړي